مضبوطی مټي او ډیر حاصل. دای د روزګار ځای. واسیوله هر سهار له خپلې کورنۍ سره د غواو په دې کوچني فارم کې شیدې له یوې ساده پروسې وروسته په مشهورو خوړو بدلوي. د دې ځوان کورنۍ له تیرو 4 لسیزو راهیسې مالداري کوي. تیر کې دا د میرمنو کارو، خو اوس د او نورو ورونو ته ورپاتې. ولې دا په دری قسم دی، تقریبا داسې وایي چې زموږ نیکونو دا قسم کوه، پلار له پاتې شو، پلار نه اوس موږ له پاتې دی. تقریبا دې قسم کې موږ واړه غټ شو، دا په دری قسم دی، په دې خوشحاله او هر څه په خپله. دا موږ 5 ورونه څوک مال ته ولاړ دی، واښه راوړي، څوک ورته دانه راوړي، څوک وړي پنیر خرڅوي. موږ په خپله دا پروسه مخې ته وړو. پنیر د ننګرهار د ښېوې مشهور خواړه چې د ډېرو کورنیو سهارنی دسترخوان پرې ښکلی وي. دلته پنیر جوړول ډېر وخت نه نیسي. یوازې 20 دقیقو ته اړتیا ده چې دا شیدې پر پنیر واوړي. واسیوله په دې فارم کې 8 زراعتي غواوې روزلي وایي هر ډول پنیر جوړولی شي. دا مالګین دا رقم جوړیږي چې دا پنیر کله وشو د شیدو څخه ویستل شو، دا به د مالګو بوله نه اچي. دا همداسې ږدي وچ دا بې مالګې وي، او کله چې ماښام دا ویستو سهار چې وشو د پاچینه دا به اوبو کې اچوي د مالګې، دا خپله مالګه علي، دې ته به د مالګین پنیر وي. د ننګرهار نورو سیمو سربیره ښېوې ولسوالۍ کې ګڼې کورنۍ د پنیر جوړولو کار کوي، ځکه خو د ښېوې پر دې بازار تیریدونکي خلک تش لاس نه تیریږي او آن ډېرې بهر ملکونو ته د سوغات په توګه هم لیږي. د پنیر دپاره راغلی پنیر اخلو. د ښېوې پنیر چې دی ډېر شهرت لري په ننګرهار کې، نه بلکې ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې شهرت لري. یو بېل ځانګړې ذایقه لري د ښېوې کوم پنیر چې دی، یوازې ښېوه کې نه بلکې په ټول افغانستان کې شهرت لري. دغه پنیر موږ راغلي یو د جلال آباد څخه چې دغه پنیر ویسو ځان سره. په دې بازار کې د ښېوهوالو په لاس جوړ ډول ډول پنیر شته. هغوی چې مالګه وغواړي روغتیا زیانمنوي، نو بې مالګې او سپور هم موندلی شي. دا بې مالګې پنیر چې دی نن سبا ډېر زیات مشهور هم دی او ډېر خلک یې هلي، ځوانان هم خوړی شي او سپین ږیري هم، او د فشار تکلیف چې څوک لري نو هغې له بې مالګې پنیر ډېر ښه دی. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې ښېوې ولسوالۍ کې 12,000 کورنۍ د مالدارۍ له درکه خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، چې 3,000 کورنۍ پکې پنیر جوړونکي او پاتې هره ورځ نږدې 15,000 لیتره شیدې بازار ته وړاندې کوي. که څه هم د دوی د پنیر جوړولو پروسه ډېره صحي نه بریښي، خو جوړونکي وایي که عصري او مدرن وسایل ولري د کار اسانۍ ترڅنګ به تولید زیات او لا صحي شي. امید، دیدار، DW، جلال آباد.